الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت تراتلو علامات نخی نخانی بیانی دی. آغا علامات چی واردی او رخکار شوی دی داغی وضاحت شیو. بیا آغا علامات چی آغا پا وڑو کی رزی او لا ندی رخکار شوی بیا داغی وضاحت شیو. آخرنی خبر د امام مهدی پا بارکی روانا وا. امام مهدی با کل روزی سنگ بروزی سبا کئی سبا نکئی د دې ټولو خبرو وضاحت شیو. اوس د هغې نه بعد به موږ شروع کوو د غټو علاماتو، هغه نښې چې هغه قیامت ته بلکل نږدې دي او ځکه ورته ویل کېږي علامات الساعة الکبرى، د قیامت غټې نښې، غټ علامات. نو هغه علامات به بیانوو. دا خبره یاد ساتئ، د قیامت دا غټ علامات چې دي دا په یو بل پسې به راځي او د دې داسې مثال دی لکه تسپې چې ماتې شي یا یو امیل چې هغه پیله شوی او هغه ته هغه پړی وشلی او د دانې په یو بل پسې ټولې روانې شي، نو دا نښې به داسې په یو بل پسې راځي. حدیث کی راځي، امام احمد بن حنبل امام حاکم راوړی دی، الآیات خرزات منظومات فی سلک. دقه مثال دی چې دانې دي په تار کې اچولي. فإذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. چې دا پړی وشلید، دا تار وشلید، نو دا دانې ټولې په یو بل پسې روانې شوې. درشن یو حدیث کې راځي چې الامارات خرزات منظومات بسلک، دا هم دقه معنی ده. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی، حذیفه رضی الله عنه وی اذا رأیتم اول الآیات، چې کله تاسو د قیامت په دې غټو علاماتو کې اولنۍ نښه ولیده، د قیامت په نښو کې د غټه نښه ولیده، تتابعت، نو بیا ورپسې دا نورې پرله پسې راځي. د دې په منځ کې ډېر ټیم نشته. اخرنۍ چې کومه نښه ده، بلکل اخرنۍ چې د یمن د ځمکې نه به اور روځي، تفصیل به راشي انشاءالله، او خلک به د محشر ځمکې ته جمع کوي، هغه به لږ وخت الي په دې نورو نښو پسې. دا نورې نښې چې کومې دي غټې، او دغه نښه د یمن د ځمکې نه اور راوته، د دې په منځ کې به لږه فاصله وي، او د باقي نښې پرله پسې دي په یو بل پسې. یو مسله ما بیان کړې وه تېر شوي درس کې چې بعض غټ علامات د قیامت دا به د مهدي په وخت کې راځي، لکه کومه موږ ذکر کړو، عیسی علیه السلام، دجال، دا خو یقیني دي. دا شان بعضو علماو سره دا هم ذکر کړي دي، اگر که دې کې اختلاف دی. نور راخته د مغرب نه او د ځمکې نه به یو ځناور راوځي چې د خلکو سره به خبرې کوي، او دغه شان یاجوج و ماجوج. وی دا 15 نښې به راښکاره کېږي، او په دې کې چې کومې واضحه دي هغه دا چې عیسی علیه السلام او دجال، دا خو یقیني ده چې دا به د چا په زمانه کې راوځي، مهدي په زمانه کې به راوځي. بیا د علماو په منځ کې سخت اختلاف دی. دا مسله د اختلافي ده او پوخانه روانه اختلافي او اختلاف معمولي نه دی، شدید اختلاف دی، او د اوسه پورې اختلاف دی د علماو په منځ کې چې د دې نښو ترتیب به څنګه وي. نو بعض وایي لکه یو قول دا دی چې لوګی به راوځي،
بیا دجال دی، بیا عیسی علیه السلام را کوزېدلي، بیا به یاجوج و ماجوج راوځي، بیا به د ځمکې نه یو زناور راوځي، او بیا به نور راخیږي د مغرب نه، د نور پرېواته نه. دویم قول دا دی چې نه، اولنۍ نښه دا ده چې درې ځایونو کې به خسوف کېږي، په ځمکه به خلک ننوځي، بیا به دجال راوځي، بیا به عیسی علیه السلام راکوزېږي، بیا به یاجوج و ماجوج، بیا به هغه سیلۍ راځي چې د مؤمنانو ساه به اخلي، بیا به نور د مغرب نه راخیږي، بیا به څاروی زناور راخیږي د ځمکې نه راوځي به، او بیا به لوګی راوځي. دریم قول دا دی چې امام بیهقي دا د امام حاکم نه را نقل کړی دی، اولنۍ غټه نښه د قیامت په نښو کې هغه دی چې دجال به راوځي. او موږ په دې ترتیب باندې خبره کوو، که دا مسله اختلافي ده. نو اولنۍ نښه څه ده چې څوک به راوځي؟ دجال، بیا عیسی علیه السلام به راکوزېږي، بیا به یاجوج و ماجوج راوځي، بیا به د ځمکې نه یو زناور راوځي چې د خلکو سره به خبرې کوي، او بیا به نور راخیږي د مغرب نه. او دا قول د امام قرطبي رحمه الله هم دی. څلورم قول بعضو علماو له دا ذکر کړی چې اولنۍ نښه په دې غټو کې هغه دا ده چې نور به راخیږي د مغرب نه، نور به راخیږي د کوم ځای نه؟ مغرب نه. دا ورونه بند کړي کوم ملګري چې اخر کې کښېنلي خفه نه شي. هو نو اولنۍ نښه بعضو دا ویلي وی اولنۍ نښه دا ده چې نور به د کوم ځای نه راوځي؟ د مغرب نه، او بیا به دجال راوځي، او بیا به نور د مخکې خبره یې کړې ده. نو ما تاسو ته وایي چې دا مسله اختلافي ده، او ښه سخته اختلافي ده، لږه نه ده، د دلایلو د لاسه. بعضې روایتونو کې خبره داسې راغلي چې یو عالم ته استدلال کوي، دې نه دا ښکاري چې دا نښه به مخکې، او بعض وایي دا به مخکې. ها بعض نښې داسې دي چې دې باره کې واضحه دلایل راغلي چې دا په دې وخت کې، د هغې وضاحت را روان دي. نو موږ به شروع داسې وکړو دجال نه. موږ به اولنۍ نښه ذکر کړو غټه، په غټو نښو کې دجال راوتی، دا اهمه موضوع ده. او ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د انسان طبیعت ته هغه موضوع خوښوي، او د هغه شي په باره کې خبره خوښوي، کوم شی چې د ده نه څه پناه وي، چې ده له لیدلی نه وي. نو قیامت علامات اکثر مسلمانان دا خوښوي چې دا مو واورېدي. و په هغې کې بعض داسې علما شته چې احتیاط پکې نه کوي چې څه بیان کړو. نو موږ به انشاءالله تحقیقي خبره کوو، لکه څنګه چې موږ د چا په باره کې کړې وه؟ د مهدي په باره کې کړې وه. د الله په توفیق سره انشاءالله. المسیح الدجال، مسیح الدجال دا لقب دی د هغه سړي چې هغه به راوځي او د ربوبیت دعوه به کوي، او غټ جسم به وي، او په یو سترګه باندې به کاڼه وي، او د هغه د سترګو په منځ کې به کافر لیکلی شوی وي. د مهدي په خلافت کې به راوځي، یهود به ورسره راوځي، او یا زره چې کله مسلمانان قسطنطینیه ښار فتح کړي، د هغې نه بعد به دی راوځي. الله به د هغه په لاس باندې ډېر ناشنا کارونه کوي. اول خو دا مسله بیانو چې ده ته المسیح الدجال ولې ویلی کېږي؟ الدجال دا واضح ده په عربۍ کې، الدجال الکذاب، دروغجن. او دا د ده لقب او نوم دی په پخوانو شریعتونو کې هم. الدجال چا دا ویلي وي دجال ورته په دې ویلی کېږي چې دی به په ځمکه کې مزل ډېر تیز کوي، په ځمکه کې به مزل ډېر تیز کوي. دا معنی پکې هم دننه پرته ده. چا دا ویلي وي دجال ورته په دې ویلی کېږي ځکه چې په عربۍ کې خلک وایي عرب دجله اذا لبس وموها، چې کله یو سړی خبره ګډه وډه کړي که نه ګډه وډه، او حقیقت راښکاره نه کړي، نو عرب وی دجاله، د خبره ګډه وډه کړه. نو د دجال چې دی دی به هم حق او باطل ګډوډ کوي چې دا خلک په باطل راواوړي.
مسیح ورته په دې وایي ځکه چې یوه سترګه د ده ممسوحه ده، یوه سترګه یې کار نه کوي. او دلته هم چا ویلي چې مسیح ورته په دې ویلی کېږي چې دی به ځمکه ډېره په ځمکه باندې مزل ډېر تیز کوي. یو مسیح دی عیسی علیه السلام، یو دی مسیح الدجال. یو حدیث کې دته ویلی شوي دي مسیح الضلاله، ګمراهۍ والا مسیح. هر چې عیسی علیه السلام دی نو هغه مسیح الهدایه دی، هدایت والا دی، هدایت یافته د الله پیغمبر. هغه ته مسیح ولې وایي؟ نو هغه چې به په چا باندې مسح، یعنی په چا به لاس مسح کو او لاس به پراخ کو نو الله به هغه سړي له شفا ورکوله. نو ځکه هغه ته ویلی کېږي المسیح، عیسی علیه السلام ته ویلی کېږي، او دجال ته مسیح د دغې د لاسه ویلی کېږي. اول دا خبره به بیان کړو دلیل په دې باندې چې عیسی د دجال به راوځي د مهدي په وخت کې. اول په دې باندې دلیل بیان کړو، دا یقیني خبره ده، دا زموږ د ایمان یو حصه ده. ښه په ټنګېدلي حدیثونو کې، صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې ده. د دې نه انکار کول د عقل په بنا باندې دا صریح ګمراهي ده، عقل یې نه مني. بعض وایي دا خو تاسو شرک کې پرېوتی. څنګه شرک کې پرېوتی؟ وایي تاسو وایي چې را به شي دجال به باران راوري او خزانې به راوباسي، یو سړی به مړ کوي او بیا به را ژوندی کوي. دا خو د الله کارونه دي. نو موږ وایو چې او دا خبره صحیح ده، خو دا طاقت هغه له الله ورکړی دی او دا د الله امتحان دی په ځمکه والا باندې. د الله امتحانونه یې دي لکه هاروت او ماروت. سوره بقره کې تذکره ده چې بابل ښار کې دا په ملایکو کې دوه ملایک الله را لېږلي او دوی به خلکو ته جادو خو او د هغې نه مخکې به سړي ته دا وایي چې کفر مه کوه، جادو مه یې زده کوه. نو ولې الله بیا را ولېږل؟ امتحان ده. دجال به ولې راځي؟ د امتحان دی د الله. بل ما تاسو ته مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړه چې د قیامت ته نږدې به د هر څه ګډوډ کېږي، ناشنا ناشنا خبرې به راښکاره کېږي چې د هغې سره به خلک عادت نه وي. د الله امتحان دی، د الله په هر کار کې حکمت وي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، ګوره په صحیح مسلم کې دی، بادروا بالاعمال سته. د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې مخکې نیک اعمال وکئ. یو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو الدجال. دجال د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکئ. دا واضح دلیل دی چې دجال به راځي. په صحیح مسلم کې بل حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث اذا خرجنا، درې نښې چې کله تاسو ولیدي، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. یو نفس لبا بیا ایمان راوړه فایده نه ورکوي چې دا درې خبرې راښکاره شو. طلوع الشمس من مغربها، چې کله نور راوخیږي د کوم ځای نه؟ د مغرب نه. والدجال ودابة الأرض، او چې کله دجال راوځي او کله د ځمکې ځناور راوځي. نو دې ځکې هم ګوره ښه واضحه دجال ذکر شوی دی. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث. یو حدیث ته امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی، انس بن مالک وی بادرو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي بادرو بالاعمال سته. د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکئ. وذکر منها الدجال، او په هغه شپږو خبرو کې یو څه ذکر کړه؟ دجال. دا واضح دلیل. حذیفه الغفاری رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دام وی چې اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو موږ خبرې کولې خپل منځ کې مذاکره هم کوله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما تذکرون څه خبرې کوئ خپل منځ کې وی موږ ورته وایو چې نذکر الساعه د قیامت تذکره کوو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات قیامت ته هغه وخت پورې نه چې څو پر تاسو لس نښې نه لیدلې دا لس غټې نښې دي لیکن موږ نن شروع وکړه وذکر منها الدجال او پای کې یو ذکر کو څوک دجال خبل یو اوږد حدیث دی امام مسلم رحمه الله راوړی او په نورو کتابونو کې هم شتي موږ پوره واقع نه ذکر کوو خو صرف بس اشاره به ورته وکړو لکه کوم ځای چې مقصد د تمیم الداري رضی الله عنه قصه په هغه حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د خلک را جمع کړو ټول جومات ته نو خلکو مونځ وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي د مانځه نه بعد چې هر سړی دې په خپل ځای باندې کښېني ټول خلک ناسو انتظار یې کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه تدرون لم جمعتکم تاسو ته پته شتي ما ولې را جمع کړي هغه وتې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته موږ ته پته نشته وی ما دې څه د خبرې دپاره نه یې را جمع کړي چې یا م یروم یا ترغیب څه در کومه خو تمیم الداري تاسو پیژنئ چې دی نصرانی و راغی ما سره بیعت وکړو مسلمان شو تمیم الداري رضی الله عنه او ده ماته یو داسې قصه وکړه چې هغه بلکل هغه شان خبره ده لکه څنګه چې زه تاسو ته د دجال په باره کې کومه تمیم الداري دا قصه وکړه حدثني وتميم الداري ما توي أنه ركب في سفينة بحرية تميم الداري وكشتي توخطو بدرياب كي دا غسر الديرش كسانو دا غدا ترزا من خپلوان نو دي چپو پا دي کشتي باندې لوبي شروع کړي سختی چپی راړي یو میاشت د کشتۍ اخوا تله او دې خوا نښتې وه دریاب په منځ کې یو جزیره وه په دې دریاب کې چې هغه طرف ته دا کشتۍ روانه شوه او دا کم طرف ته و دا طرف کم طرف و دا نور پرېواته و مغرب طرف و نو دوی د هغې نه راکوشو په هغه وړو کشتۍ کې کېناستو یو به غټه کشتۍ وه که نه سره به وړې کشتۍ وي زر ځي راځي نو دغه جزیرې ته ورننوتو تمیم الداري دا قصه چا ته کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړې دغه جزیرې ته ورننوتو نو دې جزیرې کې دوی سره یو زناور میلاو شو اهلب معنی چې سم ویښته و په دې زناور باندې د ویښتو نه سم ډکو دومره ډکو چې لا یدرون ما قبله من دبوره دا پته نه لګېده چې مخې کم یو ده او شا یې کم یو ده سر یې کم یو دی وروستنی حصه یې کمه هېڅ پته یې نه لګېده من کثرت الشعر د ډېرو ویښتو د لاس هغو ته یې ته څوک یې وي انا الجساسه جساسه مطلب زه خبر وړم راوړم جاسوسي کوم بیا هغې ورته ووایي دغه زناور ورته ووایي وی دلته یو سړی دی فی دیر کوټې ته وایي او اکثر عربو به دې لپاره استعمالو دا پیران میران به پکې کېناستو دیر په ځنګلاتو کې داسې یو کوټه ده په ځنګل کې دلته یو سړی دی وایي په دې کوټه کې دننه ناست دی او هغه تاسو سره میلاوېده غواړي نو هغوی ویرېدو چې یاره دا څه قیسه ده خیر وي موږ روان شو حتی دخلنا الدیر دغه کوټې ته ورننوتو و په هغوی کې یو غټ انسان ناست و فاذا فيه اعظم انسان رأیناه قط خلقا د بدن نه یو غټ انسان ناست و چې داسې موږ چې د به ژوند کې نه دی لیدلی او هغه تړلی شوی دی دا سړی تړلی شوی دی او دا لاسونه یې بیا د سټ پورې تړلی شوي دي او بیا د زنګنانو نه کته د کعبینو ګیټو پورې بیا په زنځیرانو باندې تړلی شوی
وی موږ ورته چې ته څه وکړې وی هغه وایي چې تاسو زما نه خبر شو خو تاسو څه وکړئ وی موږ ورته چې نحن اناس من العرب د عرب یو موږ دغه شان په کښتۍ کې ور وختو او چپو چې دی دې ته راوستو بیا موږ سره دغه جساسه د زناور میلاو شو هغه موږ ته ویل دلته یو سړی دی په دیر کې دننه هغه سره میلاو شي موږ تا پسې راغلو او موږ یریدو چې دا به یو شیطاني څوک به وي وی هغه زموږ نه تپوس وکړو چې بیسان علاقې کجوري څنګه دي میوه کوي که نه کوي موږ او میوه کوي دا تفصیل را روان دی زه به تاسو ته وایم دا بیسان کوم ځای کې دی او کوم ځای کې نه دلته صرف زما مقصد د حدیث نه دجال ثابتول دی بس بیسان علاقې چې کومې کجوري دي هغه میوه کوي که نه موږ وایو چې او کوي وی نږدې دی چې میوه به نه کوي ښه بحیره طبریه چې کومه ده دریاب بحیره طبریه هغې کې څنګه اوبه شتي که نه وی موږ ورته چې هي کثیرة الماء په بحیره طبریه کې خو ډېرې اوبه دي وی نږدې دی چې دې د اوبه به وچې شي بیا ما ته د هغه چینې په باره کې ووایې وی بیا ما ته د هغه چینې په باره کې ووایې اخبروني عن عین زغر زغر چینه چې ده نو د دې ټول تفصیل به ته پر روانو خبرو کې کوم انشاءالله څنګه ده اوبه پکې شتي وي موږ وایو چې اوبه پکې شتي او خلک د هغې اوبه په خپلو فصلونو کې استعمالوي وی بیا موږ ته ووایي چې اخبروني عن نبي الامیین د انپړو چې کوم پیغمبر دی د هغه په باره کې راته خبره وکړئ څه چلي کړی دی وی موږ ورته وایي چې مکې کې پیدا شوی دی او اوس یثرب ته تللی دی مدینې ته د مدینې پخوانی نوم څه دی یثرب وی تپوس وکړو چې اقاتله العرب عربو ورسره جنګونه کړي دي موږ وایو چې او نو یې څه چلي کړی دی وی په ټولو زوره ور شوی دی خو دغه شان شوي دی موږ وایو چې او وی موږ ته دا وایي چې دا خبره یاده ساتئ غوره دا دی چې هغوی د دغه سړي خبره ومني د دې پیغمبر خبره ومني او زه راته اوس خپله خبره کوم انی انا المسیح الدجال زه دجال یم او نږدې دی چې زه دروځم او زه به درځم او په دې ځمکه کې به ګرځم فلا ادعو قریة الا هبطتها فی 40 لیله زه به یو کلی هم نه پرېږدم په 40 شپو کې به زه ګرځم په ټولو هر څه کې سوای د مکې نه او د مدینې نه فهما محرمتان علی کلتاهما دغه دوه ځایونه مکه مدینه دا په ما باندې بند دي هغې ته زه نشم ورننوتی دا حدیث امام مسلم راوړی دی په کتاب الفتن کې و اشراط الساعه مقصد زما دلته دا تفصیل را روان دی وروسته دجال اوصاف او کوم ځای نه به راوځي اوس کوم ځای کې دی او څنګه دی او دا وروسته خبره صرف مقصد دلته څه چې دجال راوته دا خبره څه ده دا خبره یقیني ده دې کې شک نشته یو حدیث کې داسې هم راځي د امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه انذرتکم الدجال ما ګوره تاسو د دجال نه ویرولئ ګورې فانه لم یکن نبی قبلی الا قد انذره امته هر پیغمبر خلق د دجال نه یېرولي دي خپل قوم یې دجال نه یېرولي ښه یقیني خبره چې دجال به راوځي هسې وهم نه دی او اسې خیال نه دی او د دې نه انکار د دې صحیح حدیثونو نه انکار دی حدیث کې راځي امام حاکم رحمه الله راوړی په هغې کې هم دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دجال خبره وکړه ان یخرج وانا فیکم که راووت او زه ومه نو زه به ورسره خبره وکړم زه به ورسره جنګ وکړم او که زه نه ومه نو بیا هر سړی د خپل ځان دفاع کوي نو دین هم دا ثابته شوه چې دجال به راوځي ځکه یې که راووت او زه ومه
بلکې حدیثونو کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث ته ګوره د هشام بن عامر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما بین خلق آدم الى قیام الساعه امر اکبر من الدجال. د آدم علیه السلام د پیدایش نه واله د قیامت تر راتلو پورې د دجال په شان لویه فتنه به بله نه راځي. دومره خطرناکه فتنه ده، لویه فتنه ده، خلک به سم ګډوډ کوي، ډېر لوی امتحان به راځي. الله یې تې موږ وساتي. پناه به غواړي را به شي انشاءالله خبره که نن موقع به راوشو کیدای شي روان ترسي. زموږ د بعض مشران چې خصوصا د بوډېګانې چې دعا کوي الله دې دجال د پچو پورې ژوندی وساتي، دا به فتنې ته ورچي او داسې فتنې ته ورچي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د آدم علیه السلام نه واله او د قیامت تر راتلو پورې د دې نه غټه فتنه نشته. یو حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د جابر بن عبدالله نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما كانت فتنه اکبر من فتنه دجال. دجال د فتنې لوی فتنه بل نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولا من نبي الا حذر امته او هر پیغمبر خپل امت دغه سړی نه يرولې دی. یو حدیث کې دې راځي وما صنعت فتنه منذ كانت الدنيا، د کوم وخت نه چې دنیا ده داسې فتنه نه ده راوتې، وړه ده که لویه ده لکه څنګه چې دجال ده فتنه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فتنه نه راغلې. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. سوال صرف پیغمبر خلق خپل قوم د دجال نه یېرولی دی او خپل امت یېرولی که نه مخکینو پیغمبرانو هم یېرولی؟ نو مخکینو پیغمبرانو هم یېرولی، هر پیغمبر خپل قوم یېرولی، خپل امت یېرولی. لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اما فتنة الدجال هر چې د دجال فتنه ده فانه لم يكن نبي الا قد حذر امته، داسې پیغمبر نه دی تېر شوی چې خپل امت یې نه یېرولی. خو دا خبره یاده ساتئ پیغمبر وایي زه به راته پکې داسې خبره وکړم، په داسې خبره به م ویروم چې مخکینو پیغمبرانو دا خبره نه ده کړې انه اعور، دغه دجال چې دی دا کاڼه دی، سترګې عیبجنې دي. والله عز وجل لیس باعور، والله کاڼه نه دی او نه الله ړوند دی. چې پوه شئ پې تاسو وایي ځکه چې خو به د ربوبیت دعوه کوي که نو چې تاسو ته پته وي چې ګوره ستاسو د رب په سترګو کې نقصان او عیب نشته. یو حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم بیا یو سړی وایي دجال راوته نشته او دا حدیث او دا دغه ګوره دا متفق علیه حدیثونه دي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. عبدالله بن عمر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ودرېدو خطبه یې کوله د الله ثنایي ووي بیا یې د دجال تذکره وکړه انی انذرکمو زه ګوره تاسو یروم د دجال نه وما من نبي الا قد انذر قومه او داسې پیغمبر نه دی تېر شوی چې خپل قوم یې نه یېرولی لقد انذره نوح قومه نوح علیه السلام ته وګوره هغه هم خپل قوم یېرولی. دغه شان بل حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په هغې کې هم دقه خبره. یو حدیث کی راځي دا متفق علیه دا ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، هر پیغمبر خپل قوم یې راولی. خو زه به راته پکې داسې خبره وکړم چې هغه بل پیغمبر نه دی کړی. انه اعور، هغه څه دی کاڼه دی، ړوند دی، په سترګو کې عیب دی. وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، زه تاسو داسې یروم لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم یېرولی. واضح شو چې هر پیغمبر خپل قوم او خپل امت یېرولی دی. سوال نوح علیه السلام څنګه خپل قوم یری د دې نه او دا به قیامت ته نږدې راوځي؟ دا سوال زړه کې راځي که نه راځي؟ که تاسو ودې نوح علیه السلام کم وخت کې دی او دجال قیامت ته نږدې راوځي
نو څنګه نوح علیه السلام یری خپل قوم د دجال نه؟ دا یې ښکلی جواب زما په خپل ځان اسلام مطمئن دی، اګر که علماو جوابونه ډېر کړي دي. امام ابن حجر رحمه الله دا جواب کړی چې الله دې نورو قومونو ته عفوا الله دې نورو پیغمبرانو ته د دجال د راوتو وخت نه دی ښوولی، خو صرف ورته ویلي چې دجال به راځي. نو هغوی ته دا پته نه و چې کله به راځي. نو ځکه هر یو پیغمبر خپل امت ویرو. زمونږ پیغمبر ته هم اوس یو حدیث مخکې تیر شو، وی که راووتو زه ومه. تاسو حدیث واورئ که حالانکه پیغمبر خو نورو حدیثونو کې واضح ویلي چې دی به قیامت ته نږدې راځي. نو څنګه وایي که راووتو زه ومه؟ نو جواب د هغې دا دی چې اوله کې پیغمبر ته هم دا پته نه وه چې دی په اخره کې راځي. وروسته ورته الله وحي وکړه او پوهه یې کړو چې دی به کله راځي؟ قیامت ته به نږدې راځي. پوه شوې که نه؟ اشکال واضح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل پیغمبر ولې نه یادوي چې هغه نوم واخلي؟ نوح علیه السلام یادوي، نوح خپل قوم یېرولی. جواب ځکه چې نوح علیه السلام اولنی پیغمبر دی. او بل په دې خبره کې یره ده چې هغه پخوانی پیغمبر یاد کړو، هغه اولنی. نو مطلب چې خبره د یرې ده که نه؟ که ده په ځای داسې ویلی چې موسی علیه السلام خپل قوم یېرولی، عیسی علیه السلام یېرولی، نو دغه خبره د دې نه غټه ده چې نوح علیه السلام خپل قوم یېرولی. ځکه نوح علیه السلام ذکر کو. اوس راځو صفات المسیح الدجال الخلقیه. د دجال صفات بدن به څنګه وي؟ د الله په توفیق سره یو 14-15 صفات به درته ذکر کوو چې هغه به یقیني انشاءالله صحیح حدیثونو نه. څنګه چې ما تاسو وویل چې د امام مهدي باره کې ډېر منګړتې خبرې د عوامو کې مشهوري، دغه شان د دجال په باره کې مشهوري. او به زه انشاءالله چې کله د دجال په باره کې دا خبرې پوره کړم نو په آخره کې به زه ذکر کوم چې بعض هغه کمزوري خبرې هغه دا دي. ومنګ چې به کومه خبره ذکر کوو بتوفیق الله سبحانه وتعالی نو هغه به د حدیث نه واضحه خبره به وي. او دا زمونږ منهج دی او دا مسلک دی او دقه زمونږ مذهب دی. خبره او د هغې سره دلیل، خبره او د هغې سره دلیل. او په دې خبره باندې ډېرو موږ سره نه لګي، خفه به دي مړه دا دلیل او دلیل. نو دې د اوسه پورې خو خصوصا دي اهل بدعو بیا جامد مقلدین چې کوم دي، دوی خو د عوام بس په دې خبره باندې راټینګ کړي دي چې مولا سوی ده صحیح دي، دلیل مطالبه به نه کوي او نه به دلیل غواړي او نه به مولوي صاحب دلیل ذکر کوي. نو که هغه د لیلا مجنون قصه راواغسته او که هغه بله قصه راواغسته او که هغه دا وي چې زه په حوال وتمه او که هغه دا وي چې زه پیغمبر مې ولیدو په ویښه او که هغه دا وي چې اولیاء الله مې په ویښه ولیدو او که هغه دا وي چې پلاني واده نه وکړه او پرتوګ یې 40 کاله نه وکړه او 80 کاله نه وکړه ته به څه نه وې؟ ته به صرف د لاندې نه څه اواز کې سبحان الله بس دقه یو اواز به کې نور د مولا صاحب مرضي ده چې څه یې وکړو. نه نه خبره دلیل قل هاتوا برهانکم پیغمبر ووایه د اهل کتابو ته چې دلیل راوړي په خپله خبره. زموږ شریعت بنا په دلیل. اولنۍ نښه یاد یې کړي ځان سره چې دجال ځوان سړی دی. دجال څه دی؟ ځوان سړی دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی، اوږد حدیث دی د نواس بن سمعان، په هغې کې دي انه شاب. هغه دجال څه دی؟ ځوان دی، شاب. ایو حدیث کې داسې راځي سبحان الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله قصه ذکر کوي د
تمیم داری د ملاقات ته نو پای کې دی چې فاذا هم بشیخ نو د هغوی ملاقات دی مشر سړي سره وشو چا سره وشو د مشر سړي سره ښه او مخکې موږ څه ووي ځوان دی اوس یو حدیث کې بوډا راغی یو حدیث کې ځوان راغی او بیا درته دا خبره کو بغیر د علماو نه ګزاره کېږي چې تاسو ځان له به ګورئ کتابونو کې چې دی به بوډا یې که دی به ځوان او دومره کتابونو به شاړې راړې کوم ځای کې چې زمونږ د عوام د خپلو دنیوي مسلو نه خو دمه شي اول که نه بیا راشي وایي مزې ټولې دې مولیانو وکړې ښه په پسته کرسۍ ناستې او ښه ایسي ورته چلېږي او خبرې کوي د هغه د ملا تیر مات شي د علم زده کولو کې هغه په دې پسې وخت لګوي هغه دې پسې پیسې لګولي هغه سفرې کړي هغه د مور پلار نه جدا پاتې شوی هغه د خویندې وروڼو نه جدا پاتې شوی په مدرسو کې په یونیورسټیانو کې نورو ملکونو ته تللی هغه علماو ته زنګران مات کړي هغه هر څه پرېښودي ناسې علم کوي ته د شپې پروت یې اوده په دې غم کې چې سهار به راپاڅم او بیا به څه لځم مزدورۍ له او هغه په مکتبه کې ناستي او دا کتابونه اړی راړی چې امت ته یو مسله وښیه به مزې وکړي او پسته کرسۍ ناستي دا مزې چې ول الله ورکوي خو دا خلک حقدار دي د مزو الله دې وله ښه مزې ورکړي علما په مزو کې موږ پې خوشحاله یو ځکه چې زموږ سره قیمتي سرمایه د دې امت هغه دقه علما دي ډېرو سلفو نه دا خبره نقل ده که علما نه وی نو موږ به د زناورو په شان وی الله دې زموږ کوم حق پرست علما چې مړه دي الله دې ټول وبخي او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي نو دې سره به څه کوو یو حدیث کې دي بوډا دی او بل حدیث کې ځوان دی نو چا خو دا ویلي دي وی دغه روایت زورور دی د کوم کې چې دی ځوان دی نو دا د بل نه صحیح شو خو دا داسې جواب دی چې ځان یې دې مسلې نه خلاص کړی دی بعضو علماو دا جواب کړی دا ډېر ښکلی جواب دی اصل کې دجال چې دی د ځوان دی ښه زورور سړی دی خو دې دغه ځي کې بند کړی شوی دی په دغه جزیره کې تړلی شوی دی نو د هغې د لاسه د دې ډېر یوازې کېدو د لاسه او د دې سختې د لاسه داسې ښکاري لکه بوډا شوی چې نو کوم روایتونو کې چې ځوان راغلی نه هغه په اعتبار د اصل راغلی چې اصل کې سړی څه دی ځوان دی خو دې یوازې پاتې کېدو او په دې جزیره کې دې تړلو د دې د لاسه داسې ښکاري لکه دا سړی چې څه شوی دی بوډا شوی نو دواړه روایتونه څه شو برابر شو جمع شو واضح شو که نه بیا د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دی د آدم علیه السلام په نسل کې دی او که نه که نه دی شیطان دی نو یو قول خو مشهور دا دی چې دا د آدم علیه السلام په بچو کې دی امام ابن کثیر او نورو مشرانو علماو دې قول له ترجیح ورکړی دی او چا دا ویلی دی چې دی شیطان دی په هغه شیطانانو کې چې هغه سلیمان علیه السلام تړلی و نو په هغه شیطانانو کې یو دا دی دا دجال سلیمان علیه السلام تړلی نو بعضو علماو دې قول له ترجیح ورکړی دی والله اعلم چې زموږ په زړه مطمئن دی دلایلو په رڼا کې هغه دا ده چې دی د آدم علیه السلام په بچو کې دی دجال د آدم علیه السلام په بچو کې دی خو یو صفت ذکر شو څه ځوان دی دویم صفت دا ذکر شو دا ذکر کوو چې دی کافر دی او د یهودیت په دین باندې دی دجال کافر دی او د دین نه څه دی یهودی دی امام مسلم حدیث راوړی چې پای کې ابن سیاد دا خبره کړې ده الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو کافر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی وی چې دجال کافر دی
وفي روایت په یو روایت کې راځي انه یهودي پیغمبر نه دی ویلي چې هغه یهودی دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو دې نه واضحه شوه چې دجال کافر دی او په کوم دین باندې دی په یهودیت باندې دی یهودی دی دریم صفت د دجال جسم یې سم ناشنا غټ دی جسم ډېر زیات غټ دی حدیث کې راځي امام احمد امام ابو یعلا امام طبرانی دې ټولو راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله الله اسراء و معراج په دې شپه باندې بوتو بیت المقدس ته وی بیا چې کله راغی موږ ته خبره کوله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما دجال ولیدو په خپلو سترګو باندې فی صورته څنګه چې دجال دی هغه شان مې ولیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چا دې تپوس وکړو چې څنګه ووایي رأیته فیلمانیا رأیته فیلمانیا اقمر هجانا فیلمانیا دا ټکي مې اورېدلی مخکې چې برابر کړي الله دې موږ په عربي ژبه باندې په صحیح معنو سره پوه کړي ما پروس تاسو چې عربي ژبه ډېره فصیح ژبه ده او په شریعت باندې چې یو سړی ښه پوهېده غواړي او یو عالم په علم کې ترقي کول غواړي دا یې دپاره د لازم خبره چې دی به د عربۍ په لغت باندې صحیح پوهېږي نو بعض مولیان چې هغه له به عبارت د عربۍ نه ورځي بعضو له به د قرآن تلاوت نه ورځي او هغه هم فتوې ورکوي دا ډېره عجیبه خبره ده عربي ژبه دا خو د علم په بنیادونو کې یو بنیاد دی ځکه چې قرآن او حدیث دې ژبه کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رأیته فیلمانیا ما ولیدو هغه فیلماني یعنی سم ناشنا غټ جسم چې هغې ته دا ټکی وایي اقمر هجانا تک سپین او د یو سترګې سمه پړقېده د ستوري په شان كأن شعر رأسه أغصان شجرة دا ویختې دومره غټو او دومره ببر ویخته لکه د ونو څانګې نو دې حدیث نه ثابته شوه چې دجال د جسم نه څنګه دی ډېر غټ دی غټ بدنې دی یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی ما تاسو ته ذکر کو د تمیم الداري هغه روایت که تاسو ته یاد دي نو بای کې سړي تمیم الداري څه وایي وایي موږ چې کله هغه دیر ته ورننوتو کوټې ته او نو جنو ډېر غټ انسان پکې و فاذا فيه اعظم انسان رأیناه قط د دې هم ثابته شوه چې د دجال بدن ډېر بې انتها غټ دی څلورم صفت د قد نه چیت دی او پنځم صفت دواړه دلایل یو ځای دي ځکه یې ذکر کوم پنځم صفت دا دی چې دا ورانان چې کوم د هغه کوم دي یا پنډۍ د یو بل نه سمې لرې دي افحج دی او په دې باندې دلیل دی یو حدیث امام احمد امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان المسيح الدجال رجل قصير افحج دجال چې دی چیت سړی دی افحج دی افحج څه معنی پنډۍ یا ورنانې د یو بل نه سري لرې دي ښه عرب افحج هغه چاته هم وایي ګورئ چې د خپو د ګوتې چې کومې دي دا یو بل ته نږدې او پوندې د یو بل نه لري دې ته افحج ویلی کېږي یا افحج هغه چاته ویلی کېږي چې د خپو کې څه نقصانې ګوړي دا مسله ما ګوره بیان کړې وه تاسو ته کم تیز ذهن والی د چا په قصه کې مونږ بیانوله نه نه همدې قیامت په علاماتو کې یو سړی مونږ ذکر کوو نه قحطاني نه کعبه چې ورانې حبشي د هغه تذکره مونږ کړې وه که نه مونږ وایي د هغه خپې به هم دقه شانې افحج به
ها څو علامات شو؟ پنځه. شپږم سر به یې ډېر غټي، سر به یې ډېر غټي. امام طیالسي و حدیث راوړی دی عبدالله ابن عباس پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کان رأسه اصله، سر د هغه اصله دی. اصله په عربۍ کې هغه غوټ مار ته وایي چې سم پړسېدلی، نو سر د هغه سم غټ دی. اوومه نښه تندی غټ تندی دی، یعنې دا ویښتې د شا نه شروع کېږي، په تندي له پاسه ویښته نشته دلته. اتمه نښه دا سټ او مرۍ یې سم پیړ دي. نهمه نښه دا درېونه په یو حدیث کې دي، ځکه ذکر کوم به په دلیل پیش کوم. نهمه نښه یې دا ده بې انتها بد شکله دی. بې انتها څه دی؟ بد شکله دی. ښه یو خبرې تاسې زما ذهن لاړ، دې درې نښو له خو راځم. موږ وایو چې د دغه بدن څنګه دی د دجال؟ غټ دی. او بیا موږ وایو چې د قد نه څه دی؟ چیت دی. دې خبرو کې ټکراو نشته. څنګه بدن غټ دی او څنګه چیت دی؟ پلنوالی. لکه لازم نه دی چې څوک وایي چې د پلاني بدن غټ دی سم دنګ دی. کله یو سړی چیت یو بدن یې صحیح غټي، هډوکي غټي پلني، دا خبره مې ذهن ته راله چې واضحه وي. ښه درې نښې موږ ذکر کړي. اوومه اتمه نهمه کومه؟ تندی غټ دی، سټ او مرۍ یې پیړ دي، او بد شکله دی. ښه لسمه نښه ورسره بله واله لږ ټیټ دی، ملا کې ټیټوالی دی. او دا دلیل په دې باندې اوس امام طیالسي روایت راوړی دی، امام احمد بن حنبل هم راوړی دی. واما مسیح الضلاله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چې مسیح د ګمراهۍ دی، دا څوک دی؟ دجال دی. فانه اعور العین، په سترګې کې عیب دی، کاڼه دی. اجل الجبهه، تندی غټ دی. عریض النحر، مرۍ یې پلنه ده، سټ یې سم پلن دی. فیه دفع، فیه دفع. دفع د ټیټوالي ته وایي په عربۍ کې، او په هغه کې لږ ټیټوالی دی. ښه په دې کې دغه ذکر نه شو چې بد شکله دی. دا بل یو روایت ته امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی د فلتان ابن عاصم، په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فیه دمامه، د شکل نه ډېر وران شکل ډېر بد شکله دی. دمامه په عربۍ کې بد شکلۍ ته وایي، القبح. نو چیت دی او د چیتوالي سره بد شکله دی. دا د دمامه ټکي معنی ده. څو نښې شو؟ لس. یو لسمه نښه کاڼه دی، سترګو کې عیب دی. دا خو واضح ده، دا خبره خو متواتر ده په اتفاق سره چې هغه اعور دی. مشهور حدیثونه دې باره کې څو پکې تېر شو مخکې. فانه اعور العین، او مخکې یو حدیث تېر شو چې یاد ساتي هغه کاڼه دی، او ستاسو رب چې دی هغه کاڼه نه دی، هغه په سترګو کې عیب نشتی. دا خو واضحه ده. اختلاف د علماو په منځ کې په کوم ځای کې راغلی دی؟ په دې ځای کې راغلی دی چې د ده په کومه سترګه کې نقصان دی. دې مسله کې اختلاف دی. نو چا دا ویلي دي چې د ده ګسه سترګه چې ده نقصاني ده، دا ښۍ سترګه. چا دا ویلي دي چې د ده دا ښۍ سترګه چې ده دا کار نه کوي، دی په دغې باندې کاڼه دی. ښۍ سترګه یې بلکل پالتو ده. متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا،
په کومه سترګه کاڼه دی؟ په ښۍ سترګه کأن عین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره د دې سترګې تشبیه ورکړې ده چې د هغه دا سترګه داسې ده کعنبة طافیه، لکه د انګور د دانې نه چې اوبه راوباسي نو هغه څنګه پاتې شي؟ هسې چپړه پاتې شي یا پوستکی پاتې شي، بس دننه پکې صحیح هېڅ پکې د ده یو سترګه دقه شان ده، دا ښۍ سترګه. او دا حدیث متفق علیه دی، ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ښه یو حدیث کې دا د امام ابن خزیمه راوړی دی چې الا ان المسیح عینه الیمنى کأنها عنبه، چې دا مسیح چې کوم دی د ده د ښۍ سترګه چې دا د دغه انګور د دانې په شان دی چې د هغې نه اوبه وځي. عینه الیمنى کأنها عنبة طافیه. یو بل حدیث کې هم راځي، امام حاکم راوړی دی چې ان عینه الیمنى ممسوحه، مسح شوې ده، خرابه ده. دویم قول دا دی چې د ده ګسه سترګه خرابه ده. او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی الدجال اعور العین اليسرى، دجال کاڼه دی او عیبجنه ده د هغه سترګه کومه وه؟ دا ګسه سترګه. په یو حدیث کې داسې راځي ممسوح العین اليسرى، دا ګسه سترګې ممسوح شوې ده. امام مسلم هم دغه روایت راوړی دی، امام بن ابي شیبه هم داسې راوړی. یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی اعور عین الشمال، دا ګسه سترګې خرابه ده. اوس به څه کوو؟ صحیح روایتونو کې ښۍ او صحیح روایتونو کې ګسه. څنګه؟ دواړه ښه صحیح روایتونه دي. دا بل متفق علیه دی او دا بل په صحیح مسلم کې دی او روایتونه سندونه یې صحیح دي. نو جواب د دې دا دی اصل کې د هغه په دواړو سترګو کې عیب دی. نو دا ښۍ سترګه چې ده دا خرابه ده بلکل. نو دا ګسه چې یوازې شي خو هم عیبجنه شوه که نه؟ یوه سترګه عیب نه دی؟ تاسو څه وایئ؟ لکه دا یو خو دننه خرابه ده، دا بله چې یوازې ده او بله ورسره نشتي، عیب شو که نه شو؟ نو خو دا هم عیب شو که نه؟ په ګسه کې هم عیب شو. بله وی دا راوتې ده، دا ګسه سترګه ده نه ده، دا راوتې ده. یو حدیث کې راځي چې د انګور د دانې په شان داسې راوتې ده بهر ته او تکه شنه ده. نو دې کې هم عیب دی. عیب په اصل کې په دواړو سترګو کې شتي. هغه یو کې څه عیب دی؟ هغه تشه ده، کار نه کوي، بلکل خرابه ده. ښه دا بله چې ده څنګه دا راوتې ده او بل دا یوازې ده که نه؟ نو چې یوازې شو خو دا هم عیب دی که نه؟ کاڼه شو که نه شو؟ بیا هم شو. نو حدیثونه ټول څه شو؟ صحیح شو یا راجمع شو؟ څو نښې شوې لکه 11؟ ها 12مه نښه دا واله په کومه سترګه باندې چې دجال ګوري هغه تکه شنه ده. یو خو خرابه ده، یو ختمه ده. کومه چې روغه ده، روغه په معنی ده چې نظر یې پرې لګي، نو هغه څه ده؟ هغه تکه شنه ده. حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی عینه خضراء، سترګه د هغه تکه شنه لکه شنې شیشې په شان پړقېږي سمه. 14 صفت. ښه دا اوس ښایست دی؟ ښایست نه شو که نه؟ شنې سترګې خو په هغه چا پورې به خوند وکړي چې ښکلی بدني دنګ سړی
او ښکلی مخ ول الله ورکړی ښایسته سړی بیا هم له سړی ته شنې سترګې دي نو چې دجال په شان بدني غټ سړی دی او چیت دی او ویښته سم غټ دي سم ببر او بد شکله او غټ تندی دی او یو سترګې بلکل خالي ده او یو وشتي او هغه راوتې ده او هغه تکه شنه ده د ښایست خو نه دی دا عیب دی دا ټول عیبونه دي ځکه درته ویلی کېږي اعور درته څه ویلی کېږي اعور ښه دیارلسم صفت یې بل واله د هغه د سترګو په منځ کې لیکلی شوي دي کافر هر مسلمان به وی که پوهی او که پړی متفق علیه حدیث دی د عبدالله بن عباس هغه وی چې انه مکتوب بین عینیه کافر د سترګو په منځ کې لیکلی شوي دي څه کافر په یو روایت کې راځي امام بخاري راوړی چې بین عینیه کافر یو روایت کې راځي کافرا لکه یو روایت کې خو داسې دي چې کافر پکې لیکلی شوی دی په بل کې څه دي کافرا داسې پکې لیکلی شوي دي امام احمد یو روایت راوړی دی چې یقرأه کل مؤمن هر مؤمن به وایي امام مسلم یو روایت راوړی دی چې کاتب و غیر کاتب که دا مؤمن په لیکلو پوهېږي او که نه پوهېږي خو الله به په دې باندې پوهه کوي نو دا بله نښه شو ښه بعض علما ویلي دي دا هسې مجاز دی نه دا حقیقت دی دا خبر په حقیقت باندې حمل کول غواړي چې د هغه په تندي باندې به لیکلی شوي کافاره او هر مسلمان به یې وایي څوارلسم صفت د هغه دا دی چې د هغه دا ویښته هغه ګلګوتې ویښته دي هغه تاو شوي چې حدیث کې راځي که امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی ان المسیح الدجال رجل جعد یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی جعدن لیکن جعدن ټکی مخکې یو حدیث تیر شو که نه چې داسې ویښتې دي لکه د ونو څانګې دومره ګڼ او په یو بل کې ننوتي او تاو را تاو شوي ویښتې دي یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی جفال الشعر جفال الشعر دی جفال څه ته وایي یعنی ډېر ویښتې دي سم ډېر دي او بیا تاو شوي را تاو شوي دي او په یو بل کې ورننوتي دا یې ویښته دي په صحیح مسلم کې یو حدیث دی چې انه شاب قطط ځوان سړی دی او دا ویښتې چې دي نو دا تاو شوي را تاو شوي دي په یو بل کې ورننوتي دي پنځلسم صفت یې واله د ده رنګ به څنګه نو یو روایت داسې دی چې دی غنم رنګی دی امام احمد دا حدیث راوړی دی چې وانه جعد آدم دا غنم رنګی دی دویم روایت داسې دی مخکې موږ سره تیر شو که نه چې تک سپین دی اقمر هجانا تک سپین ښه په روایت کې داسې راځي فاذا رجل جسیم احمر امام بخاري دا حدیث راوړی چې دا سړی به سوري یو سړی اوس وایي چې دې سره به څه کوو ځکه د قیامت ته علامات او هغه حدیثونه چې د فتنو په باره کې خبرې کوي د هغې دپاره په هغې باندې پوهېدو دپاره جوړ علم پکاري ما داسې هم کولی شو چې ما داسې ویلی چې دجال به راوځي او دا به کوي او قصه ختمه شوې زه غواړم چې زما دا وروڼه او زما دا خویندې په یو یو مسله باندې پوه شي دې دپاره تاسو ته هرې مسلې تفصیل کوو نو سور او سپین دا خو جمع کول اسان دي سور او سپین جمع کول اسان دي څنګه یو سړی تک سپین دی غوسه شو نو څه شو سور شو کنه سوروالی پکې را اسانه ښه غنم رنګه انسان چې هم کله غوسه شي نو دا نینګي څه شي سره شي نو ځکه دې حدیثونو کې ټکراو نشتی بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې هغه لیدلی نه دا کله چې ویلي چې هغه
حدیث موږ سره مخکې تېر شو چې هغه نمرنګې دی دی له وایي چې کله دی راوځي په خوب کې چې ولید وي سره سرمنې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په خوب هغه صفت یې بیان کړی چې لیدلی سور دی او هغه به یېږه نمرنګې او یا د درې وړو روایتونه داسې جمع کېدی شي لکه څنګه چې اوس مالک صاحب مخکې وویل اخرنی صفت به ذکر کو په دې به خبره ختمه کو شپاړسم صفت دا دی چې د هغه بچي به نه پیدا کېږي بچي به یې نه او حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه دی چې هو عقیم لا یولد له هغه عقیم دی بچي نه پیدا کېږي په صحیح مسلم کې دا روایت شته نو د دې نه واضحه شوه د دې روایت نه واضحه شوه چې دجال بچي شتي نشته په دې به اکتفا وکړو سم خیال دی 14 علامات شو باقي چې کومه مسلې دي پر روان درس کې به ذکر کوو دا 14 چې یو کس یې ذکر کړي صحیح په ترتیب ته یاد دي حتی تاسو ګورئ دې کتاب ته الاولنۍ نښه یې دا دی چې ځوان دی دویم دا چې کافر یهودي دی دریم دا چې چیت دی دا څلورم شو دریم چیت دی او غټ دی او څلورم ته ګډوډ شو که نه ځوان دی کافر دی یهودي دقه شو که نه کافر یهودي دی دوه شو دریم چیت دی دریم غټ دی دریم دا چې جسم یې غټ دی نه 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 دا تاسو ټول ګډوډ ځوان دی کافر او یهودی دی جسم یې غټ دی د قد نه چیت دی پنډۍ د یو بل نه لرې دي سټ او مرۍ یې پیړ دي بد شکله دی ټیټ دی کاڼه دی په سترګو کې عیب دی کومه سترګه چې روغه ده هغه تکه شنه ده کم پاتې شو سر یې غټ دی تندی اوږد دی زه خیر زه تندی اوږد دی د سترګو په منځ کې کافر لیکلی شوی ویښتې ګڼ ویښته دي ګلګوتي رنګ یې غنم رنګ یې سور او سپین دی بچي یې نشتي په سم کې پاتې شو او بلال ته غوسه دې وکړه دا کله داسې چې سړی په او که دا خو کله داسې یو نیم ملګری په ترتیب ولیکي یو نیم ملګری بې ترتیبه لیکي که نه نو په هغه ترتیب کې خیر ده که سړی لږ ګډوډ شي خو چې صفات تاسو ته یاد په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به دا خبره بیانو چې کله به راوځي څنګه به راوځي د کوم ځای نه به راوځي او چې راوځي نو څه چل به کوي او د ده د فتنې نه د بچ کېدو طریقه او دی به په څه طریقه باندې ختمیږي الله سبحانه وتعالی دې موږ د دجال د فتنې نه په امن و امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين